خلاصون د دور د دې جبر غواړي مړ شه زته ناصبو خلاصون د دور د دې جبر غواړي مړ شه زته که د غمونو نه زړه صبر غواړي مړ شه زته او که په اوږو باندې سوړ نه کړي نو بیا مه وایه که په اوږو باندې سوړ نه کړي نو بیا مه وایه د دې ژوندونه که خپل قدر غواړي مړ شه زته مننه جي او داسې آینه به چېرته ونه شي حضرت صاحب داسې آینه به چېرته ونه شي مخ چې پکې نه ښکاري باطن ښکاري او داسې منافقو نه ځان وساتئ وي چې په زړه تور او په مخ سپین ښکاري مننه جي داسې آینه به چېرته ونه شي مخ چې پکې نه ښکاري باطن ښکاري او داسې منافقو نه ځان وساتئ وي چې په زړه تور او په مخ سپین ښکاري او ناصب یو قطه ده چې د دې عمل رد عمل به څه وي د دې عمل رد عمل به څه وي چې بل ته وایو زه د سپي بچیه د دې عمل رد عمل به څه وي چې بل ته وایو زه د سپي بچیه سپي به بیا هم یو بل ته داسې وایي زه مړه ورک شه د سړي بچیه او ډېر مننه جي د دې عمل رد عمل به څه وي چې بل ته وایو زه د سپي بچیه سپي به بیا هم یو بل ته داسې وایي زه مړه ورک شه د سړي بچیه او قطه ده جي چې زړه کې دې نفرت وي او جومات ته ځې نو مزه چې زړه کې دې نفرت وي او جومات ته ځې نو مزه خالق سجدو ته نه ګوري زړه پاک غواړي امیر صاحب چې زړه کې دې نفرت وي او جومات ته ځې نو مزه خالق سجدو ته نه ګوري زړه پاک غواړي امیر صاحب او یوازې په تسبو او په کرته به پوره نه شي په دې سماج کې ژوند ښایسته اخلاق غواړي امیر صاحب دلته دومره زیاتې پرښتې دي چې دلته دومره زیاتې پرښتې دي چې ځان راته په ایمان بلکل شیطان ښکاري او ځینې خو بیخي ځان علامې ګڼي موږ ورته ساوري او ځان انسان ښکاري او زړه مې د ګلاب د پاڼو نرم و زړه مې د ګلاب د پاڼو نرم و دې د ورته سخت کاڼې د سیند جوړ کړو دشته د احساس مې ښه خیرازه وه وخت د تمام کلي سادین جوړ او قطه ده ناصب و چې د ملکان نه ښکته خلکو چې ګیله ونه کړئ قیصب و د ملکان نه ښکته خلکو چې ګیله ونه کړئ مونږ کاڼي تړو خو خپل سپي ګوره پرانیستې ساتو د ملکان نه ښکته خلکو چې ګیله ونه کړئ مونږ کاڼي تړو خو خپل سپي ګوره پرانیستې ساتو او مونږ پښتانه څه عجیبه غوندې فطرت لرو نو مونږ پښتانه څه عجیبه غوندې فطرت لرو نو مړي مو هیر وي وروره نښې یې نغښتې ساتو او دا ځینې خلک یو څلور منځونه څه وکړي چې دا ځینې خلک یو څلور منځونه څه وکړي چې د دوزخیانو په لټون پسې پنسې پورته کړي دا ځینې خلک یو څلور منځونه څه وکړي چې د دوزخیانو په لټون پسې پنسې پورته کړي او د جنگ میدان کې همیشه غریب سپایي شهید شي سرکار راولګي سالار صاحب ته شملې پورته کړي او اخري قطه ده چې ملګری مې د سیل نه مخلص و خو سخت ملګری مې د سیل نه مخلص و خو سخت د خولې وتلی راز مې چم په چم وګرځېدو او زه هم ورته همیش له لاس پناه مو مخ وګوره زه هم ورته همیش له لاس پناه مو مخ وګوره زما اخلاص په ما پلتو سم وګرځېدو